لا هندوستان وروسته تحریک طالبان پاکستان هم پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې 100 پوځیان یې وژلي دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له هندوستان سره په جګړه کې بوخت دی، د پاکستاني طالبانو تحریک خبر ورکړی چې په سویلي وزیرستان کې پر یوې پوستې د پراخو بریدونو په لړ کې 100 پاکستاني عسکر وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د غوايینو ناسمه په یوې خبرپاڼه کې ویلي د پاکستاني پوځیانو پوسته د سپکو او درانو وسلو تر اوره لاندې راوستې وه. خبرپاڼه زیاتوي چې په پوسته کې د شپږو عسکرو تر وژل کېدو وروسته د پوځیانو هغه قطار هم په نښه کړ چې د مرستې لپاره سیمې ته را روان و. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې په دغو دواړو بریدونو کې د 100 پاکستاني عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 2 پوځي موټر هم له منځه وړي دي. همدغه راز په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې له دغو وژل شویو کسانو څخه سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي دي. په خبرپاڼه کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه جنګیالي د وژل کېدو یادونه هم شوې ده. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ او ځایي امنیتي ادارو په دې تړه څه نه دي ویلي. دغه وسله واله نښته داسې مهال کېږي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ هم اوج ته رسېدلی او پر یو او بل یې هوایي بریدونه پیل کړي دي. هممهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو نیوکې کړي چې پاکستان د یاد کړکېچ سره سره د پښتنو په سیمو کې هوایي بمبارۍ جاري ساتلې دي. په پښتونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. په دغو ایالتونو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سربیره بلوچ بیلتون پالې هم پراخ فعالیتونه لري. پاکستان ادعا لري چې د دغو وسلوالو ډلو تر شا هم د هندوستان پوځي او مالي ملاتړ دی.